د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو څخه د افغانستان تر ټولو ښکلی او سمسور ولایت چې د افغانستان په زړه کې موقعیت لري د ارزګان ولایت دی، د کوم باره کې چې تاسو اوس معلومات درکوو. د افغانستان ټول ولایتونه ښکلي او د طبیعي ښایسته منظرو لرونکي دي چې له دې جملې څخه یو هم د ارزګان ولایت دی. مخکې له دې چې د دې ولایت په باره کې نور غږیږو، راځئ چې وګورو دغه ولایت کوم ځای کې موقعیت لري. د ارزګان ولایت د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري چې په شمال کې له دایکنډي، په جنوب کې له زابل او قندهار، شرق کې له غزني او غرب کې د هلمند ولایت سره سرحد لري. د ترینکوټ ښار د ارزګان ولایت پایتخت دی چې دغه د ترینکوټ ښار 12640 کیلومتره مربع مساحت لري چې د ټول افغانستان 2.0% مساحت جوړوي. خو وړه ولسوالۍ د هراود ولسوالۍ ده چې دغه ځای کې موقعیت لري. همدارنګه په دې ښکلي ولایت کې ډېر غرونه هم شتون لري. مشهوره یې بند خاکباد، شیرو غر، توس، کافجر غر او نیلو غرونه دي. د ارزګان ولایت سیندونه هم لري چې مشهوره یې د هرمند سیند دی چې د ارزګان له منځ څخه تیریږي. د دې ولایت بل سیند د تیري رود سیند دی چې د هرمند سیند مرستل هم دی چې دغه سیند بیا د ترینکوټ څخه تیر شوی دی. او همدارنګه ځینې نور سیندونه هم شته چې ارزګان ولایت یې سمسور کړی دی، هغه د اجرستان، خوردک او د کجرود سیندونه دي. د ارزګان ولایت د امیر شیر علي خان له واکمنۍ څخه تر 1443 میلادي کال پورې د کابل، کندهار، غزني مربوط سیمه وه چې په 1443 میلادي کال کې د یو جلا ولایت ته تبدیل شو چې اوس د 6 ولسوالۍ لرونکی دی. د شهید حساس ولسوالۍ، د چوره ولسوالۍ، د هراود ولسوالۍ، د ګیزاب ولسوالۍ، د خاص ارزګان ولسوالۍ او په پای کې د ترینکوټ ولسوالۍ کومه ولسوالۍ چې د ارزګان پایتخت هم دی. هغه مشهوره د پښتنو قومونه چې په ارزګان کې ژوند کوي دا دي: پوپلزیان، اڅکزیان، نورزیان، بارکزیان، الکوزیان، دورانیان او یو څه اندازه کوچیان هم پکې اوسېږي. هغه هیوادوال مو چې په دغه ولایت کې ژوند کوي د ارزګانیانو په نامه یادېږي چې پښتو د دوی رسمي ژبه ده او د 2020 میلادي کال د نفوس شمېرنې له مخې د دې ولایت ټول نفوس 4,04,000 تنه و. یو بله موضوع چې ارزګان ته ډېر اهمیت ورکوي هغه د ارزګان تاریخ دی. ارزګان د ډېر اوږد او زرین تاریخ لرونکی دی. د ارزګان ولایت کې په یوناني خط لیکل شوي مکتوبې کشف شوې چې په 1500 میلادي کال کې لیکل شوې وې چې په دې مکتوبو کې د ارزګان ولایت د تاریخ په اړوند دا راغلي چې د ارزګان سیمه د پخواني اراکوزیانو منطقه وه چې د هخامنشیانو څخه مخکې د مادیانو لخوا اداره کېدله. په 330 میلادي کال کې اسکندر کبیر دغه سیمه ونیوله خو د دې منطقې واک سلوکیانو ته وسپار چې د وخت په تېرېدو سره موریایان راغلل او لوی اشوکا دغه د ارزګان سیمه په خپل واک کې راوسته. کله چې کجوله کټفیسس د کوشانیانو امپراتوري منځته کړه نو ارزګان د کوشانیانو یو برخه شوه. خو د اسلام د راتګ پر مهال ارزګان د رتبیل شاهانو د تسلط لاندې و چې زنبیلک شاه پرې حاکمیت کاوه. وروسته د غزنویانو په وخت کې ارزګان سیمه د ډېر اهمیت لرونکې وه چې وروسته له غزنویانو څخه په ترتیب سره غوریانو، خوارزمشاهانو، آلکورت، تیموریانو، هوتکیانو او درانیانو پرې حکومت وکړ. له دې وروسته د عبدالرحمن خان تر واکمنۍ پورې ارزګان د هزارستان د مهمو ولایتونو څخه شمیرل کېده. خو کله چې عبدالرحمن خان پر دغو سیمو حملې وکړې نو زیاتره هزاره له دغو منطقو وکوچېدل او پښتانه دغه منطقو ته داخل شول او سیمه یې ونیوله. تر 1418 هجري شمسي کال پورې د پښتنو او پاتو هزارګانو ترمنځ روابط عادي وو خو په 1419 کال کې د هزارګانو او پښتنو ترمنځ په دغو منطقو کې جنګونه ونښتل چې له دې جنګونو څخه یو مشهور جنګ د ارزګان د جنګ په نامه یادېږي چې په 1419 کال کې پیښ شو او زیاتره پښتنه او هزارګان پکې ووژل شول. د وخت په تیریدو سره د ارزګان په اوسنۍ سیمه کې هزارګان نور هم کم شول چې په دې سره تاوتریخوالی هم کم شو او اوس موږ یو ښکلی با امنه ولایت لرو چې د ارزګان په نامه یادېږي او ان تر دې دمه د افغانستان په زړه کې موقعیت لري په داسې حال کې چې رسمي ژبه هم پښتو ده. د ارزګان په ولایت کې زراعتي تولیدات هم شته چې د دې ولایت 540 هکتاره ځمکه کې د زیرې کښت وجود لري چې 409 هکتاره توره زیره او 48 هکتاره سپینه زیره کرل شوې ده چې د زیرې کلنی تولید په دې ولایت کې 610 تنو پورې اټکل شوی دی چې د دې زیرې هر کیلو په بازار کې د 300 افغانیو څخه تر 500 افغانیو پورې خرڅېږي. سره له دې چې ارزګان ولایت ښې طبیعي منظرې لري او همدارنګه ښې کرنیزې ساحې لري خو یو څه اندازه نور قیمتي شیان هم لري چې باید نمونه یې واخلو لکه مس چې په دریوشنګ کې ډېر پیدا کېږي، سیماب چې په ګلکرم کې ډېر پیدا کېږي، فلورید په باخود کې، مسکویت په کنګ کې او بسموت چې په سوهي غره کې پیدا کېږي او همدارنګه مګنیزیم، فلورید، زغالسنګ، اوسپنه، سرب، جست او نور مهم معدني مواد لرونکی هم دی. د ارزګان په ولایت کې په مختلفو ژبو خبرې کېږي لکه پښتو، هزارګي، ازبکي، تاجکي او په مختلفو لهجو خبرې کېږي لکه دغه کې د انتخاباتو په شپو کې خو اوس دی په بازار کې ښه ټیټ امنیت نیول شوی دی. داسې خبره ده اخواته خو نن ته در مرشه در معلومیږي چې ډېر موږ خوښ یو، ډېر موږ خوښ یو، موږ په دې خوښ یو چې موږ خپل سرنوشت په خپله ټاکو یا مقصد موږ ته دغه وخت مننه چې تر پایله موږ سره پاتې شوئ او د ارزګان ولایت مو تر پایله موږ سره ولید. که تاسو هم په دې ولایت کې نور هم څه لیدلي وي نو حتما له موږ سره شریک کړئ او له موږ سره پاتې شئ ځکه په بله ویډیو کې به موږ یو ځای بادغیس ولایت ته ځو.